السلام علیکم قدرمنو. انسانیت یو اجتماعي وجود دی. باید موږ انسانیت ته کار وکړو، انسانیت ژوندی وساتو. آدم علیه السلام رانیولې بیا تر نننۍ ورځې پورې، بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر وجوده پورې دوی انسانیت ته کار کړی و. انسانیت که متاثره سو دنیا نه سوی چلېدلی، ولې په دې کې د انسانیت په بڼه کې ډېر قومونه، ډېر مذهبونه، ډېرې عقیدې ژوند کوي. بله خبره دا ده چې باید موږ اسلام مسلمانۍ یو اجتماعي وجود وګڼو او ټول مسلمانان، علماء کرام، ټول جماعتونه او ټولې مدرسې باید د مسلمانۍ اجتماعي وجود ته کار وکړي. دلته بدبختي دا ده چې د مسلمانانو اجتماعي وجود متاثره دی، په رنګ و نسل ویشل شوی دی، په پولو سرحدونو ویشل شوی دی، په پولو ویشل شوی دی. نو پولو ته احترام شته، مسلمان ته احترام نشته، و نسل رنګ و نسل ته احترام شته و مسلمان ته احترام نشته. باید مسلمان یو اجتماعي وجود سي، په دې کې فرق ونه اچول سي دا په پولو ظاهر نشي، دا په رنګ و نسل ظاهر نشي، په لسانیت متاثره نشي. نو نن زما دغه پیغام دی و ټولې نړۍ ته باید انسانیت ژوندی وساتو، باید موږ مسلمانی چې دی د مسلمان وجود ژوندی وساتو او دې ته احترام وساتو. که دغه دوه شیان متاثره سو زموږ ټول انسانیت متاثره کیږي، ټوله مسلماني متاثره کیږي، ټول مسلمانان متاثره کیږي، زموږ ماجد تر سوال لاندې کیږي، زموږ عالم تر سوال لاندې کیږي، زموږ چې دی مدرسې تر سوال لاندې کیږي، زموږ مکتبونه، زموږ پوهنتونونه، زموږ یونیورسټیانې دا ټول تر سوال لاندې کیږي. نو دغه زما خواست دی دا د نن په نیکه ورځ باندې چې انسانیت ژوندی کړي، احترام ورته ولري او مسلماني ژوندی کړي، احترام ورته وساتي.